ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا د دې کور او د طلحه د باغ دیوال لګېدلی و. د ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا د کور نه دې طرف ته لکه د ام حبیبی کور دې خوا پاتې کېږي، دس طرف ته د ام حبیبی د طلحه باغ دی. طلحه رضی اللہ تعالی عنہ هغه باغ دی چې قرآن د هغې ذکر کوي. قرآن کریم د څو بچو ذکر هم کړی دی. د بني اسرائیلو دې وروڼه دي، پلار دی د باغ په پخېدو کې اعلان کولو چې ای خلق راشي زما باغ پوخ دی، فقیران دې خپله حصه یوسي، غریبانان دې خپله حصه یوسي. پلار وفات شو، زامن پاتې شو، زامنو خپلو کې فیصله وکړه موږ درې وروڼه یو، زمونږ دا باغ په پلار په یتیمانو فقیرانو تقسیمولو، راځئ چې موږ د هغې خلاف کار وکړو، بیګانه به د شپې ځو، زمونږ پلار به نغاره والا اعلان به یې کولو سبا لا زما غنم پخېږي، سبا زما کجورې پخېږي، سبا زما پلانکۍ میوه پخېږي. نن به د پلار خلاف یو عمل کو، اعلان به نه کو، شپه کې به وځو، چاته به حق نه ویو، شپه کې به باغ ته ځان رسو، شپه کې به د باغ میوې ایشو کوو. پلار خو به یې خلکو ته ورکوو. زما آقا مبارک د بخیل تعریف کوي. زما آقا فرمایي بخیل انسان د الله نه لرې وي. چا نه لرې وي؟ بخیل انسان د الله نه لرې وي، بخیل انسان د انسانانو نه لرې وي، بخیل انسان د جنت نه لرې وي. نو چیرته نږدې وي؟ محبوبي فرمایي اور د جهنم ته نږدې وي. اوهو سخي واورئ، و زما محبوبه ما ته د سخي تعریف وکړه. وی د عثمان تعریف درته وکړمه. عثمان هغه سړی دی چې ما یو ځل اعلان وکړو، آقا مې یو ځل اعلان کوي. مشکات شریف حدیث راوړي مناقب د عثمان کې، یو ځل اعلان مې وکړو، څوک به د تبوک مجاهدینو ته اسلحه والي. عثمان مې وی یا رسول الله زه به یې والمه، زه به یې والم محبوب. بیا عثمان کے ناسو بے من آقا اعلان کی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقت آواز ناس صوبہ مجاہدینو دپار اسنوال. سیدنا عثمان زبنران پاسی گی یا رسول اللہ زب اسنوالما. زب آقا بیا اعلان کی، درین ظلمان اعلان کی د دې مجاهدینو د پاره به ضرورت څوک پوره کوي. عثمان ذوالنورین وایي زه به یې پوره کوم. محبوب فرمایي عثمان درې ځلې جنت واغوست. څو ځلې جنت واغوست؟ درې ځلې. موږ ته خو ځای به د مولایانو دا خولي ستړي شي او لا یو خو تاسې کې خیر یو داسې سړی زمونږ مدرسه کې کار روان نو یو کس راته خبر وکړه ما ته مولي صاحب ویره او کس ته ته وښودلو ما ته هغه نه مې تپوس وکړو څرنګه چلي نو وایي هغه ویل چېرې والله پته لګي نه نو پته لګي نه ولا شی روان دی شی روان. نو ما ورته چې دغه دا کلي والا ویل چېرې بس هر سړی چاندې ورکوي. ما تا به تپوس کړی وی چې ستا پروګرام څنګه دی چې د چاندي صادر داسې راشي مخ داسې واړی چې دا صادر ته تیر شي به مخ داسې واړی سلام تاسې ګرځوي ډومبیا مخکم خوا ګرځوي ډومبیا داسې مخ ګرځوي. هغه صاحبان داسې بازي چې د چاندي صادر اکثر دې ځای نه شروع کېږي د دې ځای نه شروع کوئ د دې ځای نه چې شروع کړي هغه مخ داسې واړی کله صادر تیر شي پوشي سړی ولاړو بیا دې خوا مخ راواړي. یاد ساتئ خدای دې زمونږ استاد مال دین دپاره خپل لار کې الله قبول کړي. خدای قسم دې صحابه مونږ تاسې تجارت کوو. پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم صحابه تجارت کوي. مونږ پیسې ګټو صحابه پیسې ګټلي
او د صحابه پیسې هغه د الله پیسې دي. چا پیسې دي؟ زمون پیسې د بل چا د پاره دي. دین د پاره زمون پیسې نه لګي. الله دې زمون پیسې دین د پاره قبول کړي. او خدای قسم دې د سخی انسان متعلق چې محبوب سوی د بخیل خو مورید دلته کې نه کړه ساجه خدا دې بل نه ځه. بخیل انسان تعریف خدا شو الله نه لري، انسانانو نه لري، جنت نه لري، جهنم ته نږدې. دا بخیل انسان. سخی انسان عبد الله ابن مسعود خبره درته کومه راځه موزه ده. په صحابه کې څو صحابه انتهایی غریبانان دي. یو پکې عبد الله ابن مسعود دی. یو ځل ابو هريره رضی الله عنه هغه مبارک یو صحابي ته تپوس کوي یا ابو هريره ستا ورځ ورځ رنگ زیړیږي څه چل دی دا؟ ویس بیا ورته یا ابو هريره رنگ دې زړیږي کمزور کیږي وا ابو هريره ولي ورته وی پته لګی نا مجبوری کو ورته وی ما تبحل وای نن زما درې مورز دا چې ما روټۍ لیدلې نه دا درې مورز اګه کوته بوزلو ورته وی ابو هريره دی ولي لاندې کینا ذکر ته زما تعالی تیارې کوما ابو هريره ته روټۍ برابر وروړه خوروا کې وته روټۍ ماته کړې ده سری چې ورته وی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کاسه ته ولیدل ابو هريره سترګونه اوخ کړاله کورنا ورته وی ابو هريره ولې جاري ولې تو امي په طبيعت نه ده ورته وی دا الله درزا د پارا کما تلک تمرا کی دا بستا احسان ورته ټیم درکړې ولې څه چل دی وې د دې کاسه دوړو اجازه راک ابو هريره ته تا ته اجازه ته ابو هريره په نیم ساتر اچولې ده ابو هريره روان دارک عبد الله ابن مسعود تزان او رسولو ورته عبد الله ابن مسعود ما ته پتا چې تم ولګي تنکړې ما تنن مزیدار تو عاملو شو زړه می غواړي چې زمانه وړاندې ور باندې خپل ضرورت پوره کړي دا مې زړه غواړي. عبد الله ابن مسعود ورته وی یا ابو هريره ای زما ګران ورور ما ته خو به گزاره کوو دا ابو دردا حال درته وایم دا ابو دردا نن ومه ورځ د صحیح خوللې نه دي چې دا تو هم ابو دردا ته یوسو ابو دردا رضی الله تعالی عنہ هغه ملک تنگ کړه دے تو هم په میسي پروت ابو هريره یو نړۍ والی شون ور باندې وای به انتظار کوي هغه دوا نړۍ تیری کړی ابو دردا ورته وی ابو هريره تو ولې روټي خورېنا ورته وی تاسو ځان نه مال کوي دا تو اما تاسو نه وړاندې ملو شوې ده دا تاسو نه وړاندې ماته ملو ده ګوره خبره صحیح ده تاسو نه وړاندې ماته ملو ده نو خورې خو دې نه ده ملو خو ده عبد الله ابن مسعود ورته یو خورنه ده نه ده ورته وی دا چې چل دې ما د خورو خبره نه وکړې ما چې ماته وړاندې ملو ده بیا ته ولې نه خورې ابو هريره او شوق ولې نه خورې ورته وی ما دا کان اورېدلې دي چې څوک په طالب العلم باندې د الله د رضا د لپاره خوراک وکړو دې په ورځ د قیامت باندې نه تګي کیږي او نه بوګي کیږي دا ورځ او ته ورځ په خلاص شي او د حشر د میدان ورځ د 500 کالونو وګداله نو ما دا خپل اولګه هغه ورځ ته پرې خدا زما حسدل تاسو خوري او تاسو د برکت ما ته الله ملختران نصیب کی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جماعت ورته کې خدای شو
ول جی روزه ماته کوي. عبد الله بن مسعود جړل. عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ورته ولې جاړي عبد الله بن مسعود ورته والله کما د آقا په مخ کې درې قسمه طعام لیدلې. جړه په دې راځي کوفی ته لاړو عبد الله ابن مسعود ته 100,000 تابعین او صحابه څومره 100,000 وزره کسان پکې صحابه او تابعین د پس شاته مقتدیان دي. عبد الله بن مسعود کوفه کې امام دی امامت کوي چې امامت او شو دا غینه بعد چې مخه راوړو ډېر خپل طعام ورته راغی. عبد الله ابن مسعود کې قجوره راواغستا او لزلی درود شریف په جناب رسول الله وویل او به دا کنه بعد قجوره تکتل او چړلیا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. من دا قران لولو قسم دې کوم دې نه فایده واغستا ما ته چاول ویره داسي نن الحمدلله علم کور ته ورسېدو. ما ویل الحمدلله علم کور ته ورسېدو شک شبهه پکې نشته. مدرسې دي کورونو کې بار یو خبره تبدیلی ممکن نه راځي تبدیلی ممکن نه راځي. زما دې مدرسو کې یو دستور دی استادانو ته زما پته ده زه هرې مدرسې ته لاړ شم نو زه مدرسو کې د الله د رضا دپاره داسې یو اعلان کوم. یو بل ته ویل دا عجیبه ستا خو د ورځې 5 جلسې کوي اولې بل جلسې د جزي لاس داسې کړي. نو پرون مې جلسه کې ما زه یو لیډر ګوټې خو یم یو لیډر خو زه یم تو وخت کې د غلاګانو چغې شول غله پیدا شو. ما د جمعې مانځه کې لاړم مله خدای م کور روان کړه زما د جامو ته مه ګورې دا خو ټول پردي لباسونه دي. نو مالې غلو سوال درته کومه ځان مه په عذابوئ شپه به م تېره شي او د زړو کمبل نه پکې والله کې بل شی وګورئ پره جوړی نه شئ ادرون دی ځکه یو کس پره جوړ نه شي وړلی یا به ورته ګاډی نیسي نو چې ګاډی ته راولي بیا د مقتدی مدنه سرمنه وباسي او مالې څوکیداري مو شو کوئ خو ځان به په عذاب کوئ هېڅ به هم پکې پیدا نه کوي ما پکې پیدا نه کړه تاسې پکې څه پیدا کوي. او که تاسې دې نه ګورئ چې مولانا صاحب جب تلاس کوي نو اوس مې دوی ته خبره کوله سر یو باچا صاحب زموږ د مدرسې استاد دی مولوي صاحب 78 روپۍ ماله راکړه. ما یاره والله زه ډېر راوځم در دننه ناست وم دا هلکانو مدرسه کې تلاوت مې وکړم. یو کس زموږ کور ته زنانه را ولېږله ماشومان را پسې راغله د زنانو د پیسې خو داسې تاوي شوي که نه نو ما ته ویل دا دې بوډۍ ښځې راکړې چې دا استاد جي ته ورکړه موږ د اسلام آباد نه راغلو دا د مولوي صاحب په مدرسه کې ولګوئ. هغه ربړ مې چې د کلاو کړو نو هغه 7000 روپۍ ما لکه زموږ له 8000 پکار دي او پیسې 7000 راغلې. هغه ماشومان یې را پرو خاندرو بس دغه راکړې ما خو دې پټې کړي چې ما دې پټې کړي ما زما پر باندې قرض دی خو نن ضرورت 8000 روپۍ چې میلاو شي دلته تاسې په خدای باور وکړئ قسم درته خورم چې بار را ووتم هغه زنانې سره چې کوم بوډا بابا راغلی و دا 1000 روپۍ ستا د بچو خرچه شوه او دا 1000 روپۍ مدرسې چانده کې واچ نو 8000 برابر شو. مال باچا صاحب دا پیسې والا ستا کارو شو زمونږ د خدای برابر. الحمدلله زما یقین دا دی چې هغه پیسې چې ستا په جب کې او ته وفات شوې ستا نه بچي ډوم بیا دا پیسې راوباسي که نه راوباسي. ما ته کس صابون راوړه وړوکې صابونو او جامې وي لږ کفنو نو هغه ما ته ویل چې دا یو جوړه جامې وي یو ټوپۍ وه ښکلې ټوپۍ دیر والا ټوپۍ وه نو هغه یې راوړې ویل دا جیوالی ما د مال ته ورکړه کېنه مالې ستا د پلار په لاس باندې یو راډو ګړۍ وه هغه څه شوه ورو غوندې لاندې وکتل ویې خاندل خیرن بچیه نو دا شی ما ته راوړې د تختې صابون ما ته راوړې په دې دې پلار بخې او د لاس ګړۍ هغه ته کور کې سنبالې خدای سره دوکې کوئ خدای سره دوکې مه کوئ که د پلار صدقه کوې نو د پلار د راډو ګړۍ دې راوړه او اعلان وکړه جومات کې داسې ووایه چې ای خلقه دا زما د پلار ګړۍ وه ای خلقه وګورئ زما پلار لاړو او د پلار ګړۍ مې پاتې ده یا الله زما وعده ده دا ګړۍ د پلار راډو ګړۍ ده یا الله ستا په رضا باندې مدرسې ته ورکوم دی به دې پته ولګي موږ د پلار ګړۍ ځان سره ایسارو جب کې لاس منډو پیسې ځان سره ایسارو قرض کاغذ را الو چې په چا باندې قرض اغتې نه
غواړو چې د چا ور باندې قرضي موږ یو ولې دي ورکولې څه ولې دي ورکولې ما نه تپوس کړو زه اوس قبر ته کېنوتلی غواړم بې قبر ته لیدو امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه دا زموږ په دې علماو لوی سړی تېر شوی دا ټول علما یې پېژني علما یې پېژني ښه علما یې پېژني هر سړی نه پېژني د دې داسې مثال دی زه وایم دا لال نه دی لال بېادبي دې معافي خو داسې وکړه لال خرکار ماما بیلچه ډکوله منګي دپاره یې ښه وروړله چې بیلچه یې اوچته کړه ښکلی لال لا ووتلو هغې ویل لکه دا خو ښکلی غمې دی راشي دې خر ته غاړه کې واچوه روغ غوندې راواغوستل او خر ته په غاړه کې واچوه روانو بس هغې په قدر څه خبرو خو یو شنه غونده کې مرۍ ده په غاړه یې ورواچوې روان دی زما غوندې هوښیار زرګر پرې راغی زرګر چې راغی چې اوهو مامو ته بیتې بوته څه دی کولال ماما یاره بس دا خاوره وړمه منګی جوړوم ګڼه دا شیز نه خرڅوې مرۍ مرۍ غوندې خره کې غاړه کې اچوم ولې نه خرڅومه ستا په کار ده څه او ولې نه په سوی خرڅوې مړه به چې په سوی ته ویل نو هغه ویل چې زه بار په 2 روپۍ وړمه د خر بورې وړم نو ښه دا نه ده هغه ویل 100 روپۍ درکړم ولې نه هغه چې 100 روپۍ واغستې وایي بس د 100 ډېرو کار وشو بس 10 پیرې راته مفت کې میلاو شي غم روان دی پیسې اړې راړې چې بیلچې توره دې وکړه شیخ د لاس ته راغی سم 100 روپۍ وکړو چې لاړو صاحبه زرګر راواغستو پاک ستھرائی کو بکس کی کپڑوں کے محفوظ کیے خود سبا بزی بازار کوئی چراغے سبا چل بکس کلو کو لال ایره ایره پروت دی زرګر غوسه شو مړه وی خدای دې بی خوباسا چې د خر په غاړه کې وینو لال وی چې ما راوړې بکس ته څومره مې قیمتي کړې نو ایره ایره شوې هغې ورته اواز وکړو دې ایرې ویلې بدبخته دومره احمق انسان وي کولال ماما زما پریټ خبر نه ونه تا له خو معلوم زما 100 روپۍ قیمت تا زما قیمت داسې ولګولو په خدای قسم دی که موږ د امام ابو حنیفه شان مطالعه کړو هغه لالو هغه علما لالونه چې نن ورباندې موږ اعتراضونه کوو امام فخر الدین رازي لال د زمانې و ولې دې مقام ته ورسېدو عزیزانو امام فخر الدین رازي کې 2 صفتو ما التم بیان کې وکړو یو صفت پکې انتهایی شفقت پکې څه شو پکې علماو کې شفقت ډېری د دې مثال دا دی موږ له دا ماشوم مراشي سبق ورته ویو دا بچی مراشي سبق ورته ویو داسې براغلي چې موږ ماشومان ته پوزې پاکې کړي دي په سپرو څادر باندې خو خدای قسم دی موږ دا نه ویو چې ولې خو هسې یو خبره مې درته کوله نو علماو کې څه شی دی شفقت علماو کې څه شی دی سخاوت امام فخر الدین رازي نه چا تپوس وکړو چې ته په وخت زمانه کې د خپلو مرګونو نه په علم کې ډېر لاندې راتلل لکه اوس وخت کې دا د وفاق امتحانات دا مولیان ورکوي ممتاز رازي جی جدن او جید رازي په 3 مرتبو کې آخري مرتبه مقبول ده صحیح شو نو ته خو مقبولو نه لاندې وي خدای دې علم قبول کړه دا څه وجه ده امام فخر الدین رازي ورته وایي ما کې 2 صفات الله یې ښودلي یو صفت راکې الله دا ښودلی و چې ما خپله د پلار چوغه ما د خپل پلار قیمتي چوغه راواغېستله ما د ځان دپاره خرڅه نه کړه ما یو دکاندار سره خبره وکړه چې زمونږ په محله کې یو یتیم طالب دی پلار یې وفات دی د هغې د ژوند دپاره د هغې د ضرورت دپاره دا د پلار چوغه خرڅومه څومره قیمت یې ما ته راکړه دومره چې زه ورباندې د هغې یو ټوپۍ والم یو پیزار والم یو جوړ جامې والم د هغې دپاره بستره والم صرف دغه مې ارمان دی امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه دکاندار سره د پلار زغره د پلار هغه چوغه مبارکه کې خدا پیسې ورته ورکړي یو شی راکړه بل راکړه شیزونه ترې واخیستل امام فخر الدین رازي چا خوب کې ولیدلو اے امام فخر الدین رازي الله دې کوم یو عمل قبول کړی دی ورته وایي الله رب العالمین مې هغه عمل قبول کو چې د یو یتیم طالب د هغې دپاره مې
داغي د ژوند ضرورت پوره کړل الله رب العالمین راته په هغه باندې بخل را نصیب کړه نو ګورئ د یتیم په سرپرستی کې د یتیم په علم زده کړه کې د امام فخر الدین رازي بخنه یقیني شوه بوغانانو والا ان شاء الله کوم د دې مدرسو خصماني وکړي ان شاء الله خدای به زمونږ استاد بخنه یقیني کې ان شاء الله دا څومره کسان دلته نن سبقونه وو دا څومره فارغ شو مولوي صاحب تاسو د هلکانو څومره دي 10 کسان او دا جنکۍ ماشومان ټولو سره الحمدلله 30 کسان دا لس ته چې پکې سره ورکړي 100 برابرېږي 300 برابرېږي 30 ضرب 10 څو راځي 300 راځي 300 کسان د تحصیلداران ګڼم تکړم ګڼم دلته اوس دورونه په پټي باندې جګړه کوي درب دی یو دا ځای مات شو په دې کاڼي ولګېدلو بل دا ځای مات شو او حالت ته دواړه دننه شو فوراً دا علاقې ناظم صاحب ورغی چې دا هلکان را پیدا رونه دي خیر دی وایي نه دی باندې پرچه کټ ده که دې ناظم صاحب دا 2 کسان دي او حالات نه وایي نه سر بیا راوړم خو چې دا شپه کور کې وکړي د دې ناظم صاحب څومره احسان منئ بوغانان وایي منئ که نه به منئ سم جواب راکړئ منئ که نه منئ سبا به هغې له وټونه بلکل به کوڅه په کوڅه ګرځي دغسې نر ناظم په کار دی چې بېګای زما دواړه بچي د اوالات نه شپې کور ته راوړه دې ته نر وایي دا ناظم څه نر دی نر خو مولانا صاحب دی 300 کسان د جهنم چې ور باندې واجب دی او د جهنم قتل به پرېوتل هغه مولانا صاحب د الله په فضل باندې د جهنم نه ورته نجات ورکړلو د داسې ناظم قدر پکار دی د داسې امبې قدر پکار دی چې د دې موږ قدر وکړو چې زما 300 کسان د جهنم نه ورته د دې په ذریعه الله نجات ورنصیب کړو نو د دې علماو تعاون وکړو که نه وکړو دا که نن 30 کسان دي 300 ته نجات میلو دی ان شاء الله که ستاسې اخلاص وي را روان کال ته به ان شاء الله بیا به 3000 کسانو ته نجات میلو نو زما درخواست دا دی مولانا صاحب فقیر سړی دی زمونږ د مدرسو هېڅ ذرایع نشته زمونږ مدرسې مخکې خو به دا وعده وه چې عربي چلی عربو کې دې ظالمانو دومره مرکزونه جوړ کړه دې خلکو دا یهودیان مرداران هغوی مونږ ته اوس نه اوسګارېږي د هغوی پیسې د خدای پاک رحم وکړي نو اوس به دا مدرسې مونږ او تاسې خپله چلو انشاءالله چلو که نه به چلو بیا که نه به چلو نو بیا د دې دپاره رونو کور کې ځان سره شپه کې حساب کوئ چې مولانا صاحب یو خبره وکړه چې 300 کسان به الله د دې په ذریعه جنت ته بوځي ماله څه پکار دي زه خو تپوس کوم چې مولانا صاحب څه ضرورت شته مدرسه کې دی به تاله وایي او کوټه درته به چې کوټه خو ټوله نشم جوړولی خو 300 خښته به زه راوړم یا به 10 مورې سمټ راوړم یا به زر خښته راوړم صحیح شو مولانا صاحب موږ علما قسم دی چې د ستاسې د ماچسو ډبې هم قبلو موږ یو زه طالبانو ته خو به ورباندې ترکاري ګرمه کړو نو مدرسې به جوړو انشاءالله او زمونږ د مدرسو مقصد ګورې دا دی چې موږ او تاسې د الله سره ربط جوړ شي الله زمونږ نه راضي شي الله زمونږ نه ناراضه دی رزق ورځ په ورځ تنګېږي ګراني راغله خلقو تاسې ولیدل بچي خرڅ کړل دغه حال روان دی نو رونو دا زمونږ او ستاسې د اعمالو نتیجه ده چې خدای رانه ناراضه دی موږ او تاسې چې کله سخا کوو د حدیث معنا بله درته دا کوم سخي انسان د جهنم نه لرې دی الله ته نږدې دی انسانانو ته نږدې دی نو موږ او تاسې به د دغې حصه جوړېږو انشاءالله سخا به کوو چې الله ته نږدې شو سخا به کوو چې علماو غریبانانو ته نږدې شو سخا به کوو چې جنت ته داخل شو کو به که نه به کوو انشاءالله ټول ملګري ته زما یو درخواست دی چې څومره ملګري د مولانا صاحب مدرسې خو ماله پته لګي نه قاري صاحب راوستم عبدالعزیز قاري صاحب د ټولو بوغانانو ټیکه اخیستې د خدای دې رحم وکړي نو بس قاري صاحب وایي نه خامخا به راځي ما و قاري صاحب مونږ نورې وعدې کړي نو اوس ملته خلکو دلې هغې زما بیان 5 بجو ته و 4:30 نه 5 کړل ما استاد رانه ټیم نو بیا ګورې زه نه راځم زما د راتلو بیا تمه مه کوئ ځکه ما ته زما ګورې یو ملا وي چې هغه وي ما خلک را وغواړي او عبدالمتین هغه ملا دی چې بیا مې څوک نامه وانلي بس
زما دا بس دغه ملاقات مو بیا بل خدای په جنت کې نصیب کړي ان شاء الله. بس چې جنت ته لاړ شو اول ته یو بل تعارف وکړو چې مولانا صاحب هغه وی چې زمون کلی ته راغلی او په دغه عمل زم الله بخلی موږ له دې الله بخنه را نصیب کړي. نو تیار یې که نه تیار؟ چې تیار یې ټول د زړه نه دلته به زمونږ یو مولانا صاحب څادر غوړی او ډومبې به پکې زه یو 2000 روپۍ چانده واچوم بیا به تاسو چانده واچوئ. ګوره چې درنه نه غواړم روټۍ درنه نه غواړم مونځ مې بل ځای کړی دا اودس اوبه مې بل ځای کې خرچه شوي دي او صرف ستاسې دا د سکولو اوبه رابخئ خو د دې مدرسې حصه د الله مام وګرځئ تاسې د الله وګرځئ. ټول ملګري راپاسېږئ هر یو ملګری د چا څومره وس کېږي وروڼو راپاسېږئ ټول ګورئ راپاسې ټول ودرېږئ ټول ودرېږئ شاباس ودرېږئ شابه د الله د رضا دپاره ودرېږئ. اوس راځئ هر یو ملګری چې د چا څومره وسي راځئ دلته ما به زر اچولي تاسې خپل ډېر واچوئ ستاسو څومره وس کېږي ما ته خپل کار هر یو ملګری ښه